د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي که اشرف غني له هېواده نه وای تښتېدلی نو موږ به اوس هم په افغانستان کې حضور درلود. هغه وویل که اوس هم د ما سره یو ځای شي نو موږ به بیرته افغانستان ته ورستانه شو او خپل موجودیت به په افغانستان کې اعلان کړو. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي که چیرې د ښاغلي ولسمشر غني زموږ د ډلې ملاتړ وکړي نو موږ به افغانستان په څو میاشتو کې ونیسو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود وایي د اشرف غني تېښته د دې لامل شوه چې افغانستان افراطیت ته ولویږي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپله وروستۍ وینا کې د اشرف غني لخوا د خلکو په پیسو تېښته او طالبانو ته د حکومت سپارل د ملي خیانت یوه بیلګه ګڼي چې د رژیم د ړنګېدو لامل کیږي. هېواد د افراطیت په لور روان دی. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپله وروستۍ وینا کې وویل د اشرف غني تېښته د خلکو د پیسو او طالبانو ته د حکومت سپارل د ملي خیانت یوه بیلګه ده چې د ړنګېدو او سقوط لامل شوه. هېواد د افراطیت په لور روان دی او هېڅوک هم هېڅ نه وایي. هغه په یو بیان کې چې نن یې خپور کړو له طالبانو سره د خبرو په مهال او د ملي پخلاینې تر چتر لاندې پټ ترنمونه هم یاد کړل چې د ده په اند د خلکو د لاسته راوړنه د ضایع کېدو او د هېواد د لوېدل لامل شول. افراطیت او تروریزم. احمد مسعود همدا راز د طالبانو په نه پېژندلو او په افغانستان کې د یو جامع حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو د الله په امان تر بیا ښې چارې